سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د نس پر بادونو قبضیت، اسهالات، د نس ګوډ ګوډ اوازونه او د نه تخلیه کېدو پر تکلیف در سره خبرې کوم. ډیری وخت ناروغان موږ ته مراجعه کوي، د نس باد لري، قبضیت لري، اسهالات لري، ځینې وخت قبض وي، ځینې وخت اسهال وي. ځینې خو یې داسې وي چې اتومات د ډکو میتیازو خواهش ورته باد له خوړو پیدا کېږي، یعنې اتومات باد له خوړو نه ځي تشناب ته، هلته هم په سمه توګه نه تخلیه کېږي. ځینې بیا دایمي اسهالات لري او د نس د بادونو ګوړهارو سره مخ وي، حتی د همدغه وضعیت دوام یې پر ژوند دومره ناوړه اثرات کړي وي چې کلونه کلونه دی د خپله کوره نه وځي، یا شپه بل چېرته نه کوي، د ملګرو دوستانو سره نه کیني، په دې جرم چې ګواکې د نس بادونه لري او دی کانفیډنس یا باور نه لري چې ممکن که چېرته ویده شم د بل چا په کور کې ممکن د نس بادونه رانه لاړ شي. او د دې ترڅنګ موده تیره شوي چې دوی پر مختلفو نامو دوا خوري، یا د معدې د اشپایلوري دپاره دوا خوري، یا د معدې د کوم بل تکلیف په نامو باندې دوا خوري، ولې په حقیقت کې تکلیف د سترو کلمو یا د غټو کلمو وي. نن په یو ډیره مهمه موضوع در سره خبرې کوم، FBD یا فنکشنل باول ډیزیز. FBD یا فنکشنل باول ډیزیز کوم ډول ناروغي ته وایي؟ FA فنکشنل، B باول یا کلمې، D هم ډیزیز یا ناروغي. د کلمو د وظایفو ناروغي. راځئ چې یو ځل ولاړ شو سترو کلمو ته وګورو چې څه وظایف لري. دا زموږ لارج باول یا سترې کلمې دي او دې بخش ته یې سیګماید کولون وایي. د سترو کلمو یوه وظیفه ابزاربشن یا جذب ده. د څه شي خصوصا په غټو کلمو کې مالګې یا سالټس او نور مقوي مواد چې بدن ته ضرورت وي دا جذبیږي. د ابزاربشن ترڅنګ ډایجسشن یا د هضم یوه برخه دلته هم منځته راځي، ځکه د غټو کلمو په منځ کې نارمل مایکروبیوټا یا نورمال میکروبونه دي او هغه هلته د هضم دپاره د هضم او جذب دپاره ډېرې مهمې وظیفې سرته رسوي. د دې ټولو ترڅنګ یوه بله مهمه وظیفه د ډکو میتیازو ترانسپورت ده یا انتقال ده. ډکې میتیازې به اخلي او بالاخره په خپلو مخصوصو مارپیچو حرکاتو یا پرسټالسس باندې به یې له کلمو نه وباسي. دغه ابزاربشن، ډایجسشن، ترانسپورت، دغه د غټو کلمو ټول وظایف د اعصابو د مرکزي سیستم لخوا، خصوصا د اعصابو په مرکزي سیستم یو بخش ANS په نامه یادیږي، اټونومیک نروس سیستم په واسطه باندې کنټرولیږي. یعنی د اعصابو تر ولکې لاندې کلمې باید جذب وکړي، اعصاب باید فیصله وکړي چې کلمې حرکت وکړي او د ډکو میتیازو د تخلیې وخت ده. خصوصا د دې لپاره مختلف ریفلکسونه لري لکه ډیفیکیشن ریفلکس. د اعصابو لخوا کلمې کنټرولیږي او د کلمو نظام هم مستقیم د اعصابو تر ولکې لاندې ده. دې ته وایي GBA یا ګټ برین اکسس، یا د اعصابو د کلمو ترمنځ هغه مستقیم او نش لیدونکی ارتباط چې د دو په واسطه باندې کلمې خپل حرکت کوي، کلمې خپل جذب کوي، کلمې خپل وظایف سرته رسوي. کله چې قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، اضطراب، ژړا، خفګان، وسواس موجود ول او هره ورځ زموږ په ژوند کې په یو ډول نه یو ډول د رنځ او د تکلیف سبب ګرځېدل، دغه حالت پرته د قید و شرطه زموږ عصبي سیستم تر تاثیر لاندې راولي. مسلماً قهر و غوسې، تشویش، اضطراب په عصبي او مرکزي سیستمونو باندې فشار واردوي. عصبي سیستم د خپل اتومات یا اټونومیک نروس سیستم په واسطه باندې ټول هاضمي جهاز خصوصا غټې کلمې نه کنټرولوي. کله چې غټې کلمې کنټرول نشي نو څه به منځته راځي؟ ګورئ، وظیفه خپله له لاسه هغه خپل وظایف یا فنکشن په سمه توګه سرته نه رسوي. ځکه خو دې تکلیف ته وایو FBD یا فنکشنل باول ډیزیز. په فنکشنل باول ډیزیز کې څه پیښیږي؟ کلمې خپل وظایف سرته نه رسوي. د کلمو یوه وظیفه ترانسپورت ده، که په سمه توګه ترانسپورت ونه کړي نو څه به منځته راځي؟ مسلماً قبضیت منځته راولي. نو ځکه خو دغه ناروغان وخت ناوخت قبضیت لري. که د قهر و غوسې و، تشویش و اندېښنو او د سوچونو او
اضطراب او ډار د وجې په اعصابو بوج وي، هره ورځ بوج وي، اعصاب کلمې نه کنټرولوي، کلمې موټلیټي یا حرکات خپل کموي. کله چې موټلیټي یا حرکات کم شول نو څه کېږي؟ ډکې متیازې په کولمو کې نښلي او بالاخره قبض منځته راولي. نو هغه وظیفه د کولمو چې حرکات او ترانسپورټ ول هغه سرته ونه رسېده، قبضیت منځته راغی. په همدې رقم باندې که چیرې قهر، غوسې، تشویش، اندېښنې او اضطراب د حده زیاتې وي، هره ورځ وي زموږ په وجود کې، یعنې په ورځني ژوند کې دوام وکړي پرته له قید و شرطه، د کولمو بله وظیفه چې هغه ډایجسشن ده، هغه د هضم ځینې برخې دي چې هغه باید سرته ورسیږي، دا سرته نه رسیږي. نو اتومات څه منځته راځي؟ سوی هاضمه او دغه ډول سوی هاضمې د اسهالاتو سبب ګرځي، د ډایریا سبب ګرځي. کوم خواړه چې په کولمو کې موجود دي جذب نشول، هضم نشول، دا به پرته بهرني محیط ته راوځي او اسهالات موجود وي. خو دغه اسهالات په اف بی ډي کې پینلس وي، یعنی کوم اسهالات چې د میکروبونو، د پرازیتونو، د قارشونو د وضع منځته راځي هغه قف لري، وینه لري د ځان سره، د مقعد دردونه لري. ولې په آی بی اس یا اف بی ډي کې چې کوم تکلیف منځته راځي، کوم اسهال منځته راځي، هغه بې درده وي. مریض سهار د خوبه راجګېږي چې ځي تشناب ته ګوري چې اسهال ده، او هره ورځ دا موضوع رنځوي او بالاخره د وخت په تېرېدو دا د ویټ لاس یا د وزن د کمبود سبب ګرځي. دویم علت د اسهال دپاره په اف بي ډي کې ګورئ د کولمو یوه وظیفه ابزارپشن یا جذب ده. که چیرې د عصبي سیستم د ولکې لاندې جذب منځته رانغی په کولمو کې، ځکه عصبي سیستم په محیط کې په قهر و غوسو، تشویش و اندېښنو او اضطرابونو کې مصروف و، نو ټول مواد په کولمه کې پاتې کیږي. دلته که د کولمو حرکات د اعصابو د سیستم لخوا کنټرول نه ول او په ناګهانه توګه ګړندي حرکات یا پرسټالسیس موومنټ سٹارټ شول، نو مریض ډایریا لري، ډایریا یا اسهال. ډیری وخت د نس د بادونو د ګډ ګډ اوازونو سره مریضان دوامداره اسهالات لري. دغه اسهالات د قهر او د غوسې د وجې پیدا شوي دي. که هغه وخت کې بادونه، قبضیت او اسهالات دغه مریضان کم احساس کوي په کومه ورځ چې نسبتا خوشحاله وي. ځینې وي چې هغوی مکس وضعیت سره مخ شوي، یعنی هم کانسټیپیشن لري، یعنی قبضیت لري، هم اسهالات لري. د ورځې په جریان کې یا د هفتې په جریان کې دواړه تجربه کوي، کله قبض وي او کله هم اسهال وي. په دواړو حالاتو کې د نس بادونه او ګړو ګړ اوازونه دغه مریضان لري. اف بی ډي همدغه وضعیت ته د ایریټیبل باول سنډروم په نامه یا آی بی اس په نامه هم نوم ورکول کیږي. ایریټیبل باول سنډروم. ایریټیبل باول سنډروم څه معنا لري؟ زموږ کولمې ایریټیشن کوي، حساسیتونه کوي. د څه شي سره؟ د هغه غذایي توکو سره چې موږ خوړلي دي او راغلي دي، زموږ په کولمه کې هضم او جذب او ترانسپورټ ته منتظر دي. ولې دا کارونه زموږ کولمه د غذایي توکو سره کوي؟ ځکه چې کولمه د اعصابو د خوا د عصبي سیستم لخوا نه کنټرول کیږي. ولې نه کنټرول کیږي کولمه؟ ځکه چې اعصاب بهرني محیط کې د قهر او غوسې او تشویش او اضطراب تر ولکې لاندې دي، ځکه خو دغه تکلیف منځته راغلی ده. یو څه چې اضافه کوم، باید ډیری وخت ناروغان په دې نه پوهیږي چې دوی د روحي او رواني ستونزې ښکار ګرځېدلي دي. یعنی سایکولوژي یا روحي او رواني تکلیفونه، سایکولوژیکل ډیسارډرز موجود وي. مریض قهر لري، غوسې لري، تشویش لري، اندېښنې لري، اضطراب لري، جګرخوني لري، ډار لري. دغه ټول هره ورځ د دوی په ژوند کې تکراریږي یا موده وشوله چې د دې تکلیفونو سره لاس او ګریوان دي. اتومات دغه سایکولوژیکل ډیسارډر زموږ په مرکزي سیستم، د اعصابو په مرکزي سیستم یا سنټرل نروس سیستم باندې فشار واردوي، د سردرد سبب ګرځي. ډیری وخت دغه مریضان د سر د دروندوالي یا د ګنګسیت شکایت کوي. ورسره د سر لاندې اورمیک کې عضلاتي دردونه، سوماټیک دردونه لري، ځکه اعصاب دغه ساحې په سمه توګه نه کنټرولوي. سوماټیک پین یا عضلاتي دردونه زموږ په ټولنه کې د قولنج په نامه هم یادیږي. د ټول وجود د شخوالي یا د خستګۍ احساس کوي. کرونیک فټیک سنډروم منځته راغلی وي. دغه ټول هغه د سټرس او د غوسې او د قهر او د اضطراب تاثیرات دي چې په ټول بدن باندې احساس کیږي، خصوصا زموږ د اعصابو په مرکزي سیستم کې چې د بدن ټول کنټرول په لاس لري. د اعصابو د مرکزي سیستم یا زموږ د اعصابو د سیستم یوه برخه ډیره ظریفه او ډیره هوښیاره ده، هغه ته ای ان اس وایي یا اټونومیک نروس سیستم یا د اعصابو خودکار یا اتومات سیستم. دا دوه برخې لري، یو ته پیراسمپتاټیک وایي، پیراسمپتاټیک، او بل ته وایي سمپتاټیک نروس سیستم. په
په سمپاتیټیک او پاراسمپاتیټیک کې څه پیښیږي؟ د پاراسمپاتیټیک نروس سیستم دا د عصبي د خودکار عصبي یا د اتومات عصبي سیستم یوه برخه ده. د ریسټ او د ډایجست په نامه هم یادېږي. د ریسټ او ډایجست څه معنا؟ د هاضمې جهاز ټول ترشحات، حرکات د همدې سیستم تر ولکې لاندې وي. کله چې پاراسمپاتیټیک سیستم د اعصابو لخوا تنبیه شي، فعال شي، راځي د خپلو چینلونو په واسطه چې له دې ستون فقرات نه د نخاع شوکي یا د سپاینل کارډ نه راوتي دي او د ګنګلیانونو سره یوځای شوي دي. له دې ګنګلیانونو نه عصبي رګونه راځي زموږ هاضمې جهاز ته، د کولمو په صورت کې حرکات منځته راولي. دغه حرکات ډکې امتیازې اخلي، انتقالوي او بالاخره د همدې حرکاتو په واسطه اطراح کیږي. بل سیستم سمپاتیټیک د کچېرې دغه سیستم فعال شو، دا معمولا د سټرس، د قهر، د اندېښنو د وجې، د وسواسو تشوشاتو د وجې فعال کیږي. په اعصابو بوج راشي، د اعصابو د مرکزي سیستم د ENS د اتومات سیستم دا بخش کله فعال شو، په مریض داسې وضعیت حاکم کیږي چې هغه ته موږ فایټ اند فرایټ وایي. لکه یو څوک چې یا جنگ ته روان وي یا د جنگ له میدانه تښتي، زړه یې ډبیږي، د زړه ضربان یې زیات شي، د نفس تنګۍ احساس کوي، ستړیا ورته موجوده وي. همدغه رقم د دوی عصبي سیستم خصوصا اتومات عصبي سیستم په دې وخت کې د کولمو او د معدې په ټوله کې د هاضمې جهاز ټول حرکات په ټپه دروي. کله چې د کولمو حرکات د سمپاتیټیک نروس سیستم په واسطه ودرول شول، کولمې د ډس موټیلیټي سره مخ کیږي. ډس موټیلیټي څه ته وایي؟ ډس موټیلیټي یا د حرکاتو نه موجودیت. کولمې که هغه مارپیچ او مخصوص حرکات ونه کي، نو نه جذب کولی شي او نه هضم کولی شي، نه مواد ترانسپورټ کوي، نو اتومات د قبضیت سره مخ کیږي، کانسټیپیشن. ځینې وخت د دغه قهر و غوسې و تشویش و اضطراب د وجې په اعصابو دومره بوج وي چې په اتومات ډول یو دم ګړندي او تیز یا چابک حرکات کولمو ته ورکوي او په دې کې اسهالات منځته راځي، ډایریا. دغه تکلیف د IBS په نامه یادېږي. په ځینې کتابونو کې د FBD یا فنکشنل باول ډیزیز په نامه یاد شوی ده. په ځینو کتابونو کې د سپاسټیک کولون په نامه یاد شوی ده. سپاسټیک کولون دې ته باید متوجه وو. دا د هاضمې جهاز تکلیف نه ده، بلکې په هاضمې جهاز باندې یو مسلط شوی تکلیف ده. د چا لخوا مسلط شوی ده؟ د رواني ستونزو د خوا مسلط شوی ده، د سایکالوژي د خوا، سایکولوژیکل ډیسارډر د خوا مسلط شوی ده. څه دي دغه رواني ستونزې؟ دا قهر و غوسه و تشویش و اضطراب، اندېښنې، سوچونه، ډار، دا ټول سره یوځای کیږي، په اعصابو بوج راولي. اعصاب مرکزي سیستم او محیطي سیستم دواړه زموږ د هاضمې جهاز فعالیتونه نه کنټرولوي او بالاخره د IBS یا د FBD په نامه تکلیف راولي چې په دې کې د کولمو حرکات ترسره کیږي یا غیر نورمال ترسره کیږي. په نه ترسره کېدو کې د حرکاتو قبضیت منځته راځي، په غیر نورمال ترسره کېدو کې قبض او اسهال دواړه منځته راځي او که چیرې په غیر منظم ډول ګړندي حرکات کولمو ته ورکول شي، اسهالات منځته راځي. دغه مریضان معمولا ډاکټر ته مراجعه کوي، کلونه دوا خوري. ډاکټر هم چې ټول معاینات وکړي، بالاخره ټول معاینات نورمال وي. که د وینې معاینه کوي مریض نورمال، که د ډکو امتیازو معاینه کوي مریض پکې نورمال وي، که انډاسکوپي او کولوناسکوپي کوي نتیجه نورماله وي. نو په دغسې حالت کې زموږ تشخیص FBD یا فنکشنل باول ډیزیز ده. دته IBS هم ویل کیږي. په ځینې کتابونو کې لکه مخکې مو چې هم ورته اشاره وکړه د سپاسټیک کولون یا د شخې کولمې یا د کولمو د شخک په نامه یادېږي. دا دقیق هغه حالت ده چې اعصاب کولمې نه کنټرولوي. دغه وضعیت باید د معدې د نورو تکالیفو سره حتمی تفکیک کو. هیڅکله باید دغه وضعیت ته د معدې تکلیف ونه وایو، دا د کولمو تکلیف ده چې د اعصابو یا د اعصابو د مرکزي سیستم لخوا پیدا شوی ده او اعصاب هم د محیط تر فشار لاندې دي. د درملنې لپاره علایم مهمه دي، ساینز او سیمټمز، نښې نښانې که مریض کې موجودې ولې، لابراتوار او د کولوناسکوپ نتایج ټول ځان سره اخلو، مقایسه یې کوو. که هر څه نورمال ول نو مریض په IBS باندې مبتلا ده. علایم مو مخکې ویل: قبض، اسهال، بادونه، زر تشناب ته تګ، نه تخلیه کېدل، غوسه، قهر، اندېښنې، ځینې وخت د وجود ګرمېدل او د پښو سوځېدل، دا ټول د IBS په ناروغۍ کې مریضان تجربه کوي. د معالجې لپاره باید څه وکړو؟ ټریټمنټ، معالجه یا درملنه. راځو د درملنې لپاره
که چیرې په هاضمې جهاز کې حرکات کم وي، مثلا دا زموږ مرۍ ده، دا معده ده او له معدې لاندې وړې کولمې، له وړو کولمو لاندې هم زموږ دا دي غټې کولمې په دا شکل باندې پرتې دي، غټې کولمې دا هم موقت. که چیرې په غټو کولمو کې حرکات نه وي موجود، موږ کولی شو د درملو د هغو کورنۍ نه استفاده وکړو چې د کولمو حرکات ګړندي کوي. سپازمولډکس کې کوم درمل موږ لرو؟ سپازمولډکس هغه حرکات چې سپازمونه شخکونه د کولمو کموي، لکه ډروټاویرین، میباویرین. د دې ترڅنګ بل صنف د درملو چې کولی شي په دې وضعیت کې زموږ سره کومک وکړي هغه پروکینټکس دي. پروکینټکس هغه درمل دي چې د خودکار عصبي سیستم یا د اتومات عصبي سیستم سره مرسته کوي د حرکاتو په موجودیت کې، لکه ډامپریډان دي، لکه لیوسلفراید دي، لکه ایټوپرایډز دي. د دې ترڅنګ که چیرې د عصبي سیستم تر ولکې تر فشار لاندې ګرد منځته راغلی وي، ګرد څه معنا لري؟ یعنې د معدې او د مرۍ ترمنځ چې کوم شیردان ده دا ځای دا په سمه توګه نه کنټرولېږي، تیزاب بره ځي. د آی بي اس ترڅنګ دغه مریضان ګرد یا دلجوشي لري، د معدې جوش لري، یشیږي معده یې. نو کولی شو د دغو درملو ترڅنګ چې سپازمولډک او پروکینټکس دي د پی پی آی نه هم استفاده وکړو. پی پی آی یا پروټون پمپ انهبیټر لکه اومیپرازول او ایزومیپرازول او ډکسلانساپرازول چې تیزاب کنټرول کړي. او د پروبایوټیک درمل ډیر مهمه دي په دې مریضانو کې. پروبایوټیک څه ته وایي؟ ډیری وخت زموږ په ټولنو کې دغه مریضانو تر کومه ځایه چې ما لیدلي دي یو ځل، دوه ځلې، درې ځلې انټي بیوټیک خوړلي دي. انټي بیوټیک د ډسبایوسس د تکلیف سبب ګرځي، یعنې زموږ په کولمو کې په دې وړو غټو کولمو کې نورمال میکروبونه وژني. نو پروبایوټیکس په ټوله کې دغه میکروبونو ته مقوي مواد فراهم کوي، باید د درملو په شکل هم واخیستل شي. ښه مرجع د پروبایوټیک مستې دي، دا کومې مستې چې موږ د غوا د مشتقاتو نه استفاده کوو. همدارقم فایبرز باید په غذایي موادو کې زیات ولرو. د فایبرز ښه منبع میوې دي، تازه سبزیجات دي. ښه، په آی بي اس او په اف بی ډي کې موږ د څه شي نه پریز یو؟ د فایبر یوه منبع چې هغه تازه ترکاري او تازه میوه ده، دغه په آی بي اس کې پریز دي، ځکه آی بي اس کې قبضیت او اسهالات د دغو موادو په واسطه تحریک کیږي. نو د فایبر یوه منبع چې خام مواد دي له هغو نه باید تر یو مودې پورې موږ پرهیز وکړو. سلاد یا ترکاري باید ونه خورو. تازه میوه باید جوس کو وخورو، د جوس په شکل یې وڅښو، ځکه هغه طفاله باید توکو چې هغه کولی شي د نس د بادونو د قبضیت سبب وګرځي. دغه پرهیز کوتاه مدت یا د لنډې مودې دپاره ده. پرهیز او درملونه دواړه باید د یو معالج ډاکټر تر نظارت لاندې صورت ونیسي، ځکه د آی بي اس علامات نه یوازې په آی بي اس کې منځته راځي، د کولمو سرطانونه هم بادونه او قبضیت او اسهالات او ګډوډ نظام سره مریض مخ کوي. همدارقم د رواني ستونزو نه راولاړ تکلیفونه هم د دغه حالاتو سره موږ مخ کوي. میکروبونه او د کولمې ځینې تکالیف چې هغه ډیر مهمه دي، لکه کرون ډیزیز او یا د کرون بیماری یا السریټیو کولایټس چې په ده کې د غټو کولمو زخمونه منځته راځي، دفاعي سیستم راځي او زموږ په وړو غټو کولمو حمله کوي، د زخمونو او د ژوبلېدو سبب یې ګرځي. په دوی کې هم د نس بادونه، قبضیت او اسهالات منځته راځي. په امیب او جارډیا کې هم دغه وضعیت سره مخ کیږو. ولې په ټوله کې د آی بي اس او د اف بي ډي تکلیف که مشکوک یو باید ډاکټر ته مراجعه وکړو چې هغې د معالجې دپاره اړوند تدابیر ونیسي. مننه.